چې ما کوم اعلان کړو چې کوم مرګري په رمضان کې اته ختمونه برابر کی نو ان شاء الله بیا موږ دغه د پاره یو لکی ډرا کو پاغه کې چې د چا نومر اووتو نو هغې له به ان شاء الله موږ 5000 روپۍ انعام ورکو. پاغه سلسله کې تقریبا دا ویډیو د رمضان په ابتدا کې شوی و. تر اوسه پورې مرګرو خپل خواریم کړی دا محنت هم کړی دا نمونه را جمع کول د کمنټونو نه ستاسو رابطه په واتساپ باندې کول هغې نه نوم راغستل او هغې نه رابطې نمبر راغستل. یقینا چې دا ډیر ګران کار او زموږ مرګرو دا خواري محنت کړي. هر مرګرو چې دا خواري محنت کړي دی الله د خپل رضا د پاره وګرځي. او دویم دا دی د کوم مرګرو چې ختمونه کړي دي هغه ختمونه دي هم الله د خپل رضا د پاره وګرځي او الله د خپل رضا کې قبول او منظور کړي. دا د دنیا انعام د 5000 روپۍ دی دا دومره غټ شی نه دی. دا د اته ختمونو مقابله کې دومره وړوکی شی دی چې نشمانی حساب دی. خو چون کې دا دنیایي یو اعزاز دی او یو انعام دی په دې خاطر چې مرګرو ته ډاډ میلاو شي او تسلی میلاو شي چې او موږ ته څه میلاو شل. زه ستاسو په علم کې راولم په نوټس کې راولم او به طور تحدیث نعمت وایم کم سے کم زما په دې ویډیو باندې چې کومه ما کړې وه د زرو نه بره الکانو جنکو ختمونه کړي. زرو نه بره قرآن مجیدونو دا په خوله باندې یادېږي. خلک چې یو قرآن مجید ختموي په هغې بلا سختې تېروي. زما په یو ویډیو باندې زما په یو بیان باندې دا خو ما اټکل لا جمع کړی دی 1000 خلکو قرآنونه ختم کړي. زر ځلې قرآن مجید ختم شوی دی زر ځلې. او په دې کې چې ټوټل حساب کوم چې نومونه ولیکه او ملیکه زما نومونه لیکي کم سے کم موږ حساب کو 1500 ځلې قرآن مجید ختم شوی 1500 ځلې. دا زما د پاره ام د اعزاز خبره ده او ستاسو د پاره ام د اعزاز خبره ده چې الحمدلله په دې رمضان کې زما په خوله باندې 1500 د قرآن مجیدونو ختمونه کېږي. دا زما د پاره ام اعزاز دی او ستاسو د پاره ام دی. او کوم مرګرو چې خواري کړي د هغې نوم راونوځي هغې ته معذرت پیش کوو. د دغې لکې ډرا دپاره زموږ د جومات چې کوم موازن دی او هغه موږ ته 15 ټیمه اذان کوي بانګ وي زه هغې ته درخواست کوم چې هغه راشي او په خپله دین یو ټکټ راوچت کړي چې کوم یو ټکټ هغې راوچت کړو زه به یې کولاوم کو دې کلي کې دا 5000 روپۍ به هغې له ورکوم کو نه په موبایل هغې سره رابطه کوو په ایزي پیسه به انشاءالله هغې ته پیسې لیږو. حاجي صاحب ته درخواست کوم چې راشي او د دې ټکټونو نه یو ټکټ راوچت کړي. دې خوا داسې راشي ستاسو د وړاندې دار څه ګورې ښه چې موږ ګډ وډ کړي په دې کې څه پته نه لګي چې دا کم سړی دی کم نه دی. بس حاجي صاحب بسم الله کې او دنه ترې راوچت کړه چې کوم یو ستا خوښ دی. دا یو دانه راوچت کو لا تر اوسه مونږ کولا وکړی هم نه دی او نه م کتلی دی. دا د دې په خوښه راوچت شو. ګورو کوم خوش قسمته دی یو ټکټ دی او 5000 روپۍ انعام دی. او دعا به همدا وي چې چا ډېر خواري محنت کړی الله دې د حقه چا په نصیب کړه وخجي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګورم چې څوک دی او کوم خوش قسمته دی او د کوم ځای نه دی. بسم الله. ابو بکر صدیق بن احمد ضلع کابل سوات. سوات کې یو الک دی د کابل په سوات کې یو علاقه ده د هغې ځي الک ابو بکر صدیق نوم دی د پلار نوم احمد دی. دا زما سره موبایل نمبر دی ستاسو د وړاندې هغې سره په موبایل باندې رابطه کوم چې هغه څه وي نمبر میلاو کوم 0329 بسم الله وکی دی خچ رنگ ورشي ولا صبر غدا نمبر ما غلط ډایل کړی 29 56 50 220. توجه کوئ ایماندارو لږ غونتی رنګ ورغی ګرن د ساده رنګ دی تراود هم ولړلی. وعلیکم السلام. تاسو خو طبیعت ښه دی؟ ابو بکر صدیق خبرې کوئ کابل سوات والا پلار نوم محمد دی. تاسو سره ډېر ډېر مبارک وي. زموږ چې کومه لږې ډرا وه که نه په هغې کې 5000 روپۍ تاسو ته انعام کې میلاویږي. کو تاسو سره ایزي پیسې اکاونټ دي ما ته خپل ایزي پیسې اکاونټ راسند کې زه تاسو ته 5000 روپۍ ایزي پیسه باندې در ولېږم. همدې باندې انشاءالله 15 منټو کې به تا ته 5000 روپۍ انشاءالله ایزي پیسه باندې شي. تا ته دې مبارک وي ستا ټولې کورنۍ ته مبارک وي. الله دې مزید توفیق او ترقي دله درکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دا ابو بکر صدیق بن احمد د ذل اسوات چې هغه زمونږ سره سکال په دې لکه ډرا کې چې چا ته ختمونه وکړه هغې ته 5000 روپۍ نه میلاویږي انشاءالله هغې سره رابطه وشو خبرې وشوې کم ملګرو چې خواري محنت کړی دی الله دې هغې له د هغې خوارۍ محنت او د هغې د دومره حال ځلو تېرولو هغه اجر او توفیق او ثواب الله په دنیا کې ام ورکړي الله دې په آخرت کې ام ورکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.